یو ډیر افسوسناک او دردونکی خبر. د پښتو ژبې مشهور او تکړه سندرغاړی کفایت الله شاه باچا نن د جمعې د لمانځه نه وروسته په ډزو ویشتل شوی او شهید کړی شوی دی. دوستانو که غواړئ چې پوه شئ چې کفایت الله شاه باچا چا ولې او د څه په خاطر ویشتی او شهید کړی، ویډیو تر اخره را سره ضرور وګورئ چې په اصل مطلب او حقیقت پوه شئ. د ویډیو له شروع کولو نه مخکې له تاسو څخه یو وړوکی خواست او هیله ده چې زموږ چینل پښتون ټایم د سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. کفایت الله شاه باچا چې د پښتو ژبې یو وتلی او تکړه سندرغاړی و او اوس د پښتو موسیقارانو د تنظیم صدر هم و. نوموړی سندرغاړی نن د جمعې د لمانځه نه وروسته د پښتو د کلتور او هنر دښمنانو له طرفه په ډزو ویشتل شوی او شهید کړی شوی دی. دوستانو د کفایت الله شاه باچا دښمني وه او له ډیر وخت نه یې په همدې دښمني کې شپې ورځې سبا کولې، خو نن یې هغه ظالم دښمن هم له ده څخه ژوند واخیستل او د همیش لپاره یې له دې فاني دنیا څخه رخصت کړ. په همدې دښمني کې کفایت الله شاه باچا هم خپل دوه دښمنان هم ویشتي وو او په همدې سلسله کې دی څو ځلې جیل ته هم تللی و او دا دی نن موږ ته هم خبر راورسېدو چې کفایت الله شاه باچا نن د جمعې د لمانځه نه وروسته خپلو دښمنانو په ډزو ویشتی او وژلی دی. خو تر اوسه پورې دا پوره معلومه نه ده چې کفایت الله شاه باچا د خپلو دښمنانو لخوا وژل شوی او که نورو ظالمانو وژلی دی. خو په ښکاره دا معلومیږي چې د کفایت الله شاه باچا له ډېرې مودې څخه دښمني وه او نن یې دی هم ویشتی او قتل کړی دی. دوستانو په دې دښمني کې د کفایت الله شاه باچا مخکې هم له خپلو دښمنانو سره یو ځل روغه شوې وه، خو بیا وروسته د کفایت الله شاه باچا زوی چا وویشتل او بیا وروسته کفایت الله شاه باچا هم د خپل زوی بدل واخیستل او بیا په همدې سلسله کې جیل ته ولاړی او بیا وروسته یې روغه وشوه او کفایت الله شاه باچا هم له جیل څخه راخلاص شو. خو اوس داسې معلومیږي چې دغو کسانو په کفایت الله شاه باچا ډزې کړي او د همیشه لپاره یې له دې فاني دنیا څخه رخصت کړ او نن د جمعې په ورځ مازدیګر یې د کفایت الله شاه باچا مړی په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل. انا لله و انا الیه راجعون. دوستانو تاسو د کفایت الله شاه باچا د مرګ په اړه څه ویل لرئ؟ له موږ سره یې په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.